अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, यो ज़लिफ़िया तो उस्ताद अब्दुल्ला यूट्यूब चैनल ना हाजिर यू दोस्तानो तो उस्ताद सिंक मिक्सर पबारा की मालूमात दरकऊ दा यो किचन दे किचन की सिंक लगी दली सिंक ना बारा गोरे दा मिक्सर लगी दा वो मिक्सर दे घर में यह खूबो द पारा कम टूटाई चे लगी अगेता मिक्सर वही د मिक्सर نه مخکې دې سره د خپلې نیپلې راځي د کږې نیپلې چې یو سایډ یې چې دی نیمه انچي وي او بل سایډ یې تقریبا پاو کم یو انچي یعنی پون انچي وي 3/4 وي 1/2 ضربې 3/4 یعنی یو ضربې یو په 2 ضربې 3 په څلورو دا یو د دې خپل په انسو باندې نوم دی یعنی 3/4 ضربې 1/2 یعنی نیمه انچي په پون انچي کې دا نیپلې به ولګوئ نیپلو سره سره تاسو مکسر پر راولئ د هغې په مکسر په مطابق به دا اډجسټ کوئ چې اډجسټمنټ یې برابر شو وګورئ لاس سره نټونه فټ کېږي چې فټ شول نو پوه شئ چې دا صحیح تیار شو کوشش وکړئ چې لوز یې پرې نه دی او دې سره د خپلې واشلې راځي واشلو سره سره دوه یو کپونه راځي دغه والا کپونه دي د سټیل والا یا براس والا کپونه راځي چې هغې سره د دې د نیپلې لاندې پټېږي دا کپونه دي دا کپونه به پرې ولګوئ چې لږ ښایست به هم برابر شي ښایسته به ښکاري او ځای ته به یې ورسوئ دا ګورئ دا یې بل کپ دی بل سیټ ته لګو نو زمونږ اډجسټمنټ برابر شوی دی او دا کپونه پرې لګو کپونو د پاسه به اوس د مکسر کې دوه واشلې دي هغه واشلې هم لګو دا ګورې دا کپونه چې خپل ځای ته ورسیږي نو ګورې څومره ښایسته ښکاري که کپونه پکې نه وي نو بیا بونډې بونډې ښکاري نو اوس به دا مکسر راوالو مکسر کې خپل دوه واشلې لګي دا نټونه به په دې نیپلو باندې ور پیټ کو او رو به په سکرینج باندې که سکرینج نه وي وړوکې شانې که پایپ رینج وي که هر څه وي په هغې باندې نرم نرم فټ کوئ ټیټ پکئ کوشش وکړئ چې داغ پې ونه لګېږي کوشش وکړئ نارمل ښایسته کار وکړئ نو زمونږ دا مکسر د نټونو سره چې دا نټونه فټ کړو نو د دې فټ کېدل بس ختم شي او تیار شي بیا دې د پاسه یو نیک لګي نیک ورته وایي د دې یو نری شانتې دا پیپ دی چې دا بره نه پې لګي دې ته نیک وایي د دې نټ کې هم یو واشل لګي او واشل به پکې ولګوئ او ور فټ به کوئ چې کله تیار شو نو انشاءالله ستاسو اوبو دپاره بالکل تیار دی دوستانو زمونږ ویډیو مو که کتلی وي خوښ یې کړئ لایک یې کړئ ملګرو سره شیر کړئ او ډېر اسانه طریقه ده او زمونږ د یوټیوب چینل ملګرو باندې سبسکرایب کړئ مننه